الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسٹیج ناس انتہائی قابل احترام MNA صاحب زمونږ د تحصیل سابقه ناظم صفدر شاه زمونږ د سیټي صدر اکرام خان زمونږ د یوت وینګ ضلعي صدر د پورټ سره تعلق د سمی او په دې پندال کې ناس د دې علاقې چې څومره غیرتمند مشران ځوانان نمزوري کشران دي ستاسو شکریا ادا کوم او خصوصي توګه باندې سبحانی ګل جی صاحب ته او داغه ټیم ته او داغه ملګرو ته مبارکباد پېښ کوم چې دا داغي د خدمت او داغي د اخلاص داغي د جدوجہد نتیجه ده چې نن د ملکن د کولیاړو د غر په د سر باندې درې رنگ جنډه کوزيږي او د تاریخ انصاف جنډې خي جنزالي صاحب ته او ساتي ته مبارکباد ورکوم وخت چونکه مختصر دی او زما خواهش دی چې MNA صاحب تاسو سره په تفصیلی خبرې وکړي زه سلور 15 منټه کې خپل خبرې راغونډول غواړم اجي صاحب خبر وکړه چې دلته خلک پروپاګاندا کوي اجي صاحب پروپاګاندا والا پروپاګاندا ته پرې دا موږ خپل کار ان شاء الله کوو تاریخ انصاف دې ولس سره کوم وعده کړی د تبدیلی هغه به ان شاء الله سر ترسو او دا یو خبر تاسو ته واضح کوم چې یو وی انقلاب یو وی ریفارمز اصلاحات انقلاب دای چې کوم سوویت یونین کې انقلاب راغلی او روس کې انقلاب راغلی او چې تا یکسر ټول نظام بدل کړو تا خپل د فوج جرنیل هم کې نولې او تا خپل چیف جسټس هم کې نولې او تا خپل ډیپټي کمشنر هم کې نولې او تا پارلیمنت کې خپل سپیکر او خپل صدر هم کې نولې هغه انقلابي حالات او پارټي د پاکستان چې کوم معروضي حالات تیر شوي دي روان دي هغه کې نو تاریخ انصاف د اصلاحاتو خبره کړي د ریفارمز خبره کړي نو اصلاحات چې دا په تدریج کیږي مرحله وار کیږي او دا انتهایی مشکل کار دی ولې چې د پاکستان د 47 نوال نن پورې څومره کلونه شوي یو مخصوص طبقه د پاکستان د رایج نظام نه مستفید شوی دا هغه کې د فوج جرنیلان دي کاغه کې د ادویه ججان دي کاغه کې نوکرشاهی دا او کاغه کې سیاسي خلک دي او کاروباري خلک دي او دغه طبقه چې د 5 نه 10% دا خو هغه دومره حاوی د دومره طاقتور دی چې د ملک وسایل د غي پلاس کې دي او هر شی نن د پیسې تابع شوی دی پاکستان تاریخ انصاف د دغه مشکلاتو باوجود د خپل تبدیلی ایجنډې طرف ته ګامزن ده مون خبره کړې وه د قوم وسایل ریاستي وسایل په انساني ترقۍ باندې لګول الحمدلله زه نن په فخر سره ویم او زر زه دا خبره کوم او ځکه کوم چې دا کریډټ تاریخ انصاف او عمران خان ته ځي چې زما په کور کې ستا په کور کې به بیمار شو د چا به وس کېدو د چا به نه کېدو چې د چا به وس کېدو به د خپل بیمار علاج وکړو او چې د چا به نه کېدو هغه جز به پریشان و یا به د کور یو سیز راغستو هغه به خرڅو یا به په خپل رشتہ دار ګاونډي پسې تلو قرض به کو او چې څوک به په دې کې هم ناکام شو نو هغه به په غړېدلو سترګو خپل بیمار ته کتل چې د قابل علاج بیماری د لاسه به د هغه د مخ سترګو مخې ته هغه مړ شو پاکستان تاریخ انصاف او عمران خان سل په سل یونیورسل کالج جوړ کړی دی د صحت سہولت پروګرام لاندې هر پاکستانی د دې صوبې هر باشنده هر شهري که د هر نسل سره دی که د هر ذات سره دی که د هر طبقې سره دی که د هر پارټۍ سره دی چا سره چې پاکستانی شناختی کارت دی دا 10 لک روپۍ دي ته په پرایویټ اسپتال او سرکاري اسپتال کې خپل بهترین علاج کولی شي دا تاریخ انصاف او عدالت تبدیلی زه دویمه خبره چې کوم هغه د طبقاتي نظام چې په دې ملک کې رایج دی د هغې بنیاد طبقاتي نظام تعلیم د وجې دی چې تا د غریب بچي له یو نظام ورکړی د مالدار بچي له د بل نظام ورکړی د غریب د بچی د پاره په اردو کې نصاب دی د مالدار د بچی د پاره په انګریزي کې نصاب دی چې د یو بچی په انګلیش کې تعلیم کوي د بل په اردو کې کوي او بیا کالج یونیورسيټي لیول ته لاړ شي هر په انګریزي کې شي څنګه به د غریب بچی د مالدار مقابله کوي نن په چیلنج سره او شکر د الله نه چې هغه طرف ته بیا مونږ
کامیابی سره روان یو. نن زه په چیلنج سره ویم چې د کولیاړو په سکول کې د غریب بچي ته کم کتاب پړاویږي هغه د امجد صاحب په اکسفورډ کې هم پړاویږي هغه په ایس پی ایس کې هم پړاویږي هغه په هر یونیورسټي کې پړاویږي. او د هغې دپاره بیا په 13 کالو کې موږ 57,000 ټیچرز مخکې 17,000 په دې حکومت کې او 30-40,000 انشاءالله په دې 2 کاله کې ټارګټ دی چې د میرټ په بنیاد قابلان استادان هم د هغې دپاره بھرتي شي چې د هغې بهترین ایجوکیشن او د هغې هغه رهنمایي وشي. حاجي صاحب خبرې وکړې، زه خپلې خبرې راغونډوم. د دې یونین کونسل او یو خبر د هغې نه مخکې چې دا په چا احسان نه دی، دا ستاسو د ټیکس پیسه ده په تاسو لګي. خو د ریکارډ درست کولو دپاره هغه ملګرو هغه وروڼو ته ویم چې تحریک انصاف څه کړي په دې یو یونین کونسل کې. څنګه چې حاجي صاحب خبره وکړه ایم این اے صاحب ناست دی، زه هغه ته داد ورکوم چې د هغه په کوششونو د هغه په کاوشونو دلته د وومن یونیورسټي کیمپس اسټیبلش شوی دی. 15 ډپارټمنټس پکې کار کوي خو هغه چونکې د مین کیمپس په بجټ باندې و نو ایم این اے صاحب کوشش وکړو، ایم این اے صاحب محنت وکړو، 1.5 ارب روپۍ ورته منظور کړي دي چې 35 کروڑ په هغې کې ریلیز شوی دی او دا باقي به هم انشاءالله کال 1.5 کې ریلیز شي او دا به فل فلیج وومن یونیورسټي دلته جوړه شي انشاءالله. د ګیس په حواله هم خبرې وشوې، 28 کروڑ روپو ګیس دلته کې کار پې روان دی انشاءالله. کم د زیړ پایپ خبره چې حاجي صاحب وکړه هغې باندې هم جاب نمبر ټینډر یې هغه په پروسس کې دي. د بټخیلي اسپتال د ټایپ بی نه لاړ ټایپ اے ته سپورټ اینډ سټاف لاندې عمله په هغې کې ریکروټ شوې ده، اپوینټ شوې ده. د هغې اکوپمنټس پاتې دي، د هغې سپیشلیسټ ډاکټرانس ایم اوس پاتې دي. چیف منسټر صاحب کمیټمنټ دی، د هغه واده ده چې انشاءالله راتلونکي 2.5 میاشتو کې به هغه اکوپمنټس او هغه ایچ آر هم مونږ انشاءالله د بټخیلي اسپتال کې پوره کړي. د دې سره ایم این اے صاحب یو بل ایفرټس چې زه بیا د هغه شکریه ادا نه کړم دا به زیاتي چې د فیډرل ګورنمنټ او د پروونشل ګورنمنټ په 50-50 پارټنرشپ باندې د بټخیلي اسپتال کې کارډیالوجي یونټ، برن سنټر او ورسره ټراما سنټر چې هغې باندې 1 ارب 12 کروڑ روپۍ به خرچ کېږي. 50 کروڑ په هغې کې دې کال ریلیز شوي دي چې د زړه تکلیف چاته وشي چې هغه پېښور ته نه ځي او هغه دلته خپل علاج وکړي. د دې نه علاوه زه د صوبایي حکومت د چیف منسټر صاحب انتهایي شکرګزار چې 4 سټیټ آف د آرټ هاسپیټلز د نارت ویسټ رحمان سټینډرډ هاسپیټلز چې په هر ریجن کې به یو اسپتال جوړیږي. هغې کې د ملکنډ ریجن د لسو ضلعو اسپتال چې دی هغې د ظلمکوټ په خاوره سیکشن 4 لګېدل انشاءالله ډېر زر به په هغې باندې هم کار روان شي. مونږ انسانان یو، مونږ کې به خامۍ، مونږ کې به کمزورۍ، خو کم از کم غلا او ډاکوان نه یو. داسې کار به هم نه کړی چې په سټیج به هم یو خبره کړي او د سټیج نه شاته شوي بیا به هم بله خبره کړي. نن چې مونږ ته ټول نه کوم مشکل د کومو حالاتو سره مخامخ په کوم چې زمونږ نه ملګري خفا هغه د کلاس 4 نوکري ده او زه ټولو ته سوال کوم، درخواست کوم، هر وخت ورته کوم چې وروره ټول نوکري خرڅه کړې نه زما په خاندان کې نه د ایم این اے صاحب په خاندان کې به څوک کلاس 4 برتي کېږي. که څه راځي تاسو له به یې درکوو خو هغې کې زموږ سره لږ ګزاره به کوئ. خلکو ته هم ګناه نشته، هر سړي په کور کې بېروزګاري ده. د سعودي حالات خراب شوي، د دوبۍ قطر حالات خراب شوي، د هغې نه هغه ځوانان چې هلته په روزګار وو، هلته په نوکرو، هغه راغلي دلته په کلیو کې په کورونو کې ناست دي. د هغې احساس مونږ ته شته. خو په پوره دنیا کې که تاسو وګورئ نو بېروزګاري په ګورنمنټ سیکټر کې نشي ختمېدلی. په سکول اسپتال کې څومره خلک برتي کوي. بېروزګاري چې ختمېږي د هغې دپاره به انویسټمنټ راوړئ، هغې دپاره به انډسټریز راوړئ، د هغې دپاره به صنعتي زونونه جوړئ. د میاشت مخکې په رشکۍ کې چې خان صاحب راغلی و، پرایم منسټر راغلی و، هغه کوم رشکۍ اکنامک زون افتتاح وکړه. انشاءالله هغې کې په لکونو خلکو ته به روزګار میلاویږي. د موټرو کارخانې به هلته لګي، د فریج د ایر کنډیشن کارخانې به هلته لګي او د پوره دنیا نه هلته انویسټمنټ را روان دی. داسې زمونږ په پلی کې چې کوم د مهاجرو کیمپ و په هغې کې فیکټو سیمنټ فیکټرۍ سیکشن 4 د هغې دپاره ولګېد چې هغې کې تقریبا 5000 انسانانو ته به جاب میلاوېدو. خو چې د چا هغه ځمکې دي کوم مالکان دي هغې های کورټ کې سټې راغېستې ده او د سټې د وجې نه په هغې باندې کار مې روان. د دې خبرې مقصد مې دا و
چې ان شاء الله زه هم کوشش کوم امینه صاحب هم کوشش کوي زمونږ د ملګري هم کوشش کوي مونږ به چیف منسټر ته هم سوال کوو مونږ به هر وزیر ته سوال کوو چې د خپل علاقې ته داسې پروجیکټس راوړو چې هغې کې جابز راشي خو بیا هم سل په سل یې مونږ سره ته نشو رسولی نو هغې کې را سره ګزاره کوئ زه چې کوم ملګري مونږ سره شامل شوي په کار دا وه چې دا خبره ما مخکې کړې وه زما ذهن نه خبره ووته زه هغې ته تحریک انصاف کې په شمولیت باندې د خپل طرف نه تحریک انصاف ملکنډ د طرف نه مبارکباد ورکوم او دا تسلی او ډاډګیرنه ورکوم ان شاء الله تحریک انصاف کې به تاسو ته ریسپیکټ میلاویږي تاسو ته به عزت میلاویږي تاسو سره به منافقت نه کیږي او چې تا تحریک انصاف په قابله کې نو کم از کم سترګې به د اوچتې دا به درته څوک نشي ویلی چې ستا MNA پرسنټیج خوړلی ستا MPA کمیشن خوړلی ستا ناظم کوسنر کمیشن خوړلی نو دا هغه ملګرو ته هم مبارکباد ورکوم اخري خپله خبره کوم بیا راغونډوم نن سبا د لیویز دا ډرامه ورته ډېره زیاته روانه ده زه هم د دې قوم نماینده یم جنید خان هم د دې قوم نماینده دی مونږ به یو کار داسې نه کوو چې هغه د لیوي فورس د ځوانانو ته په هغې کې نقصان وي خو چې کم کار کې د ملکنډ خاورې ته فایده وي لیویز فورس ځوانانو ته فایده وي نو که هغه څوک مري او کچ وي که څوک جاړي او که خاندي هغه اقدام ثبوت او ملګرتیا به انشاءالله موږ ډېره مننه مهرباني